أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سورة الاعراف 22 نمبر آیات ده. مخکې آیاتونو الله رب العالمین رد کولو په تحریماتو د غیر الله باندې. د آیت کریمه کې به الله رب العالمین رد کی په تحریم د غیر الله، او حاصل او خلاصه دا چې دغه لباس او جامه چې تاسو په طواف کې په ځان باندې حرام غنئ او یا بعضی خوراکونه تاسو په ځان باندې حرام غنئ، دا الله نه دی حرام کړی. نو کله چې الله نه دی حرام کړی نو بیا چا حرام کړل؟ بل څوک حلالون کې او حرامون کې نشته دی. قل تو ورته ووایه من حرم چا حرام کړی دی زینت الله ډول د الله التي هغه اخرج چراویستلی دی لعباده د بندگانو خپلو لرا والطیبات یو پاک من الرزق د رزقنا، دغه پاک رزق او دغه ډول او جامه دا چا حرام کړی دی؟ الله رب العالمین خدا نه دی حرام کړی. قل تو ورته ووایه هي للذین دا د هغه کسانو د پاره دی آمنو چې ایمان یې راوړی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې. په ژوند دنیوي کې به په طریقې د شراکت سره وي. کافرو ته الله رب العالمین ورکی او مؤمنانو ته ورکی. خالصتا یوازې به وي یوم القیامت په ورځ د قیامت. د قیامت په ورځ باندې به دغه انعامات او لباس او جامه او نور دا به الله رب العالمین یوازې مؤمنانو ته ورکی. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. كذلك دغس نفصل الآيات په تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه یا احکامات بیانو لقوم دغه قوم د پاره يعلمون چې پوهیږي. قل انما حرم ربي الفواحش. دایت کې اوس الله رب العالمین محرمات الهیه ذکر کی. راشي محرمات الهیه واوري. الله بد کارونه بی حیايي کارونه دا حرام کړی دي. ظلم حرام کړی دی، شرک حرام کړی دی. قل تو ورته ووایه انما حرم یقینا حرام کړی دی ربي رب زما الفواحش بد کارونه ما هغه ظهر منها چې ښکاره وي د هغې نه وما او هغه بطنه چې پټ وي. پټ او ښکاره بد کارونه الله حرام کړي دي. والاثم او ګناه والبغي او ظلم کول بغیر حق ناحقا. ناحقا ظلم کول دا الله رب العالمین حرام کړی دي. دا بغیر حق یې د ډېر تاکید دپاره الله رب العالمین ویلی دي. یا معنا دا ده چې دا احتراز دی د بغي بالحق نه چې هغه جهاد فی سبیل الله دی. وان تشرکوا او دا چې شریک جوړ کړي بالله الله سره شریکان جوړ کړي دا الله رب العالمین حرام کړی دي. ما هغه څه لم ينزل چې نه دی رالیږلی به په هغې سره سلطانا دلیل. شرک باندې دلیل نشته که نه. وان تقولو او دا چې جوړ کړئ تاسې علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسې پرې نه پوهېږئ. الله باندې دروغ جوړول د الله حرام کړي دي. ولکل امة اجل. د آیت کریمه کې الله رب العالمین جواب دی او سوال کی. خدا چې کله دوی تحریمات کوي د ځان نه نو الله عذاب پرې باندې ولې نه راولي؟ الله رب العالمین جواب کوي چې د هر امت دپاره او د هر عذاب دپاره خپله نیټه معلومه ده. ولکل امت او د هر امت دپاره اجل نیټه ده. د عذاب یو خپله نیټه ورته ټاکلی شوې ده. فاذا جاء نو چې کله راشي اجلهم نیټه د هغوی هغه د عذاب نیټه ورته راشي لا یستأخرون نه به شي وروسته کېدلی دوی ساعتا یو ساعت ولا یستقدمون او نه به دوی مخکې کېدلی شي. نه به دوی هغه عذاب نه مخکې کړی شي او نه به وروسته کړلی شي بلکې په هماغه نیټه باندې به دوی ته عذاب راځي. یا بني آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. دا اوس څلورم خطاب دی بني آدمو ته، د آدم علیه السلام اولاد ته. او دی خطاب کې الله رب العالمین معیار د جنت او د جهنم ذکر کړي. ګوره که چا د انبیاء علیهم السلام تابعداري وکړه او اعمال صالحه کړل
دوی دپاره جنت، نه به ویری نه به دوی خفګان کې وي. او چا چې دې نه لویي وکړله، تکذیب یې وکړلو، دا د جهنم والا خلک دي. یا بني آدم، ای اولاد د آدم علیه السلام، اما یأتینکم کراشی تاسی تا رسولان منکم ستاسینا، یقصون بیانی علیکم پتاسی باندې آیاتونه زما. ومن اتقا، پس چا چې ځان بچ کړلو د شرک نه، تقوی حاصله کړه، د الله نه وویریدلو، واصلح او عمل یې نیک کړلو، فلا خوف، نو نه به وي ویره علیهم په دوی باندې، ولا هم او نه به دوی یحزنون غمژن کیږي، دوی باندې به نه ویره وي او نه به دوی غمژن کیږي. والذین کذبوا بآیاتنا، اوس حال دغه خلکو چې هغوی د الله د آیتونو تکذیب کوي. والذین او هغه کسان کذبوا چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیتونه زمونږ، واستکبروا او لویي کوي عنها د هغې نه، د الله د آیتونو نه لویي کوي. اولئک دغه کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي، هم دوی به فیها په هغې کې خالدون همیشه وي. ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، د آیت نه وروسته مختلف تخویفات او زجرونه مشرکانو ته الله رب العالمین ورکوي. خاص طور د آخرت تفصیلي حالات به دوی ته ذکر کوي او په دې سره به دوی ویری. ومن ازلم، پس څوک دی ډېر ظالم، ممن دا هغه چانه افترا چې جوړوي علی الله په الله باندې کذبا دروغ، او کذب یا دروغجن ګڼي بآیاته آیاتونه د هغه. دې نه لوی ظالم نشته دی چې په الله باندې دروغ جوړوي او یا د الله د آیاتونو تکذیب کوي او هغه دروغجن ګڼي. اولئک دغه کسان ینالهم رسیږي به دوی ته نصیبهم حصه د دوی من الکتاب د لیکلی شوي عمر او رزق نه. هغه تقدیر کې چې دوی ته کوم عمر او رزق لیکلی شوی دی هغه به دوی ته رسیږي. حتی تر دې پورې اذا جاءتهم، کله چې راشي دوی ته رسلنا استازي زمونږ، هغه ملایک زمونږ دوی ته راشي. یتوفونهم، سا اخلي د دوی نه، کله چې د دوی نه سا او روح اخلي هغه وخت راشي نو دا ملایک به ورته وایي قالو وای به دوی اینما، چیرته دي هغه معبودان کنتم تدعونا چې تاسې به رابلل، من دون الله سوا د الله نه، هغه معبودان هغه اوس چیرته دي چې تاسې به د الله نه سوا رابلل، هغې نه به مددونه غوښتل، بچیان به هم ترېنه غوښتل او داسې نور. قالو دوی به ووایي ضلوا عنا، ورک شو زمونږ نه، زمونږ نه اوس ورک دي نشته دی. وشهدوا او گواهی به وکړي علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې انهم چې یقینا دوی کانو کافرین کافران، دوی کافرانو په خپل ځان باندې به گواهی وکړي. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، الله رب العالمین به هم ورته وایي چې زه ډېرې ډلې نور هم دي جهنم ته داخل شوي دي، تاسې هم د هغوی سره داخل شي. قال وبوي الله تعالی ادخلوا داخل شي فی امم په هغه ډلو کې قد خلت چې تیرې شوي دي من قبلکم مخکې ستاسې نه، من الجن د پیریانو نه والانس او د انسانانو نه، فی النار په اور کې، په اور کې تاسې هم داخل شئ. کلما دخلت امة لعنت اختها، نو چې کله دوی هم جهنم ته داخل شي نو دوی به په خپلو ملګرو باندې چې دی لعنتونه ووایي، او کله چې الله رب العالمین یو ځای ته جمع کړي نو دا کشران به د مشرانو نه شکایت وکړي چې الله دوی موږ ګمراه کړي، دوی ته دوچنده عذاب ورکړه. الله رب العالمین به ورته وایي چې تاسو ټولو دپاره دوچنده عذاب دی. کلما دخلت، هر کله چې داخله شي امة یوه ډله، لعنت اختها، لعنت به ووایي اختها په ملګرو خپلو، اخت دلته مراد ملګري دي، په خپلو ملګرو باندې به دی لعنت ووایي. حتی تر دې پورې اذا ادارکو، کله چې یو ځای شي فیها په دې جهنم کې جمیعا ټول، جهنم اور کې دا ټول سره راجمع شي. قالت به وایي اخراهم، رستنی خلق د دوی، رستنی یا رستنی ډله به ووایي، مراد د دې نه مریدان دي، هغه کشران به ووایي. لاولاهم په باره د مخکینو کې، مراد د دې نه پیران دي، هغه مشرانو د پیرانو په باره کې به ووایي ربنا ای رب زمونږ هؤلاء دې خلکو اضلونا ګمراه کړي مونږه، مونږ ګمراه کړي، ګمراهۍ ته دعوت را کړو. فآتهم نو ورکه دوی ته عذابا عذاب، ضعفا دوچنده من النار د اور نه دوچنده عذاب دوی ته ورکه. الله رب العالمین به ورته جواب کوي قال وبوي الله تعالی لكل ضعف، د هر یو دپاره دوچنده عذاب دی، ولکن لا تعلمون، لیکن تاسې نه پوهیږئ. ټولو ته ولې عذاب دوچنده ورکوي؟ ځکه
مشرانو خو دعوت هم کړی د ګمراهي ته، خپل هم په کفر کې اخته وو، او دا کشران چې دوی ضد او عناد هم په دوی کې موجود وو، کفر یې هم کړی دی. وقالت اولاهم لاخراهم، د آیات کې اوس خطاب د مشرانو کشرانو ته. وقالت او بوي اولاهم مخکې د هغوی لاخراهم رستنو ته، هغه وروسته خلکو او کشرانو ته به ووایي فما کان لکم، پس نشته دی تاسې لره علینا په موږ باندې من فضل څه فضیلت، ستاسې په موږ باندې څه فضیلت یا دارنګه څه احسان په موږ باندې نشته دی. وجه دا ده که دې کشرانو هغوی ته تحفې وغیره ورکړي دي یا د هغوی تابعداري کړې ده، خو د دې په مقابل کې چې دی هغه مشرانو دوی ته لنګرې ورکړي دي، خوراکونه یې ورته ورکړي دي او داسې نور، نو دې د وجې نه هلته به ورته وایي چې ستاسې په موږ باندې څه احسان نشته دی او څه غوروالی او فضیلت هم نشته دی. فذوقوا العذاب، پس وڅکئ عذاب، بما کنتم، په سبب د هغه چې تاسې تکسبون کوله، تاسې چې کوم اعمال کول د هغه په سبب باندې تاسې د عذاب وڅکئ. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین نفي د جنت کوي د دوی نه، مخکې جهنم دوی ته ثابت کړلو چې جهنم ته به ننوځي، د آیت کې اوس د دوی نه نفي د جنت کوي چې جنت ته به دا خلک نه ننوځي. ان الذين یقینا هغه کسان کذبوا چې دروغجنې ګڼلي دي بآیاتنا آیاتونه زمونږ، واستکبروا او لوی کړي د عنها د هغې نه، د الله د آیتونو نه لوی کړي ده. لا تفتح لهم، کلاو بنشي لهم دوی ته ابواب السماء، دروازې د اسمان، ولا يدخلون الجنة، او نه به داخلېږي الجنة جنت ته، حتی تر دې پورې یلج الجمل چې ننوځي اوښ فی سم الخیاط، په سوري د ستنه کې، تر څو پورې چې اوښ د ستنې په سوري کې نه ننوتی، تر هغه پورې به دوی جنت ته داخل نشي. نو لکه څرنګه چې دا ممتنعه ده او ناممکنه ده چې اوښ دې د ستنې په سوري کې ننوځي، نو دارنګه د دوی جنت ته ننوتل دا هم ناممکن دي. وکذالک نجزی المجرمین، وکذالک او دغسې نجزی المجرمین، بدله ورکوو موږ مجرمانو ته، دا د مجرمانو سزا او بدله ده. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، دې کریمه کې الله رب العالمین تخویف ورکوي، د جهنم حال ذکر کوي او دغه عذاب ذکر کوي. لهم دوی د پاره به من جهنم، د جهنم نه مهاد بسترې وي، ومن فوقهم او د پاسه دوی نه غواشن بړستنې د اور وي، د پاسه نه به پې د اور بړستنې وي او لاندې به د اور توشکونه او بسترې وي، معنا دا د هر طرف نه به دوی باندې د جهنم اور احاطه کړي وي. وکذالک نجزی الظالمین، وکذالک او دغسې نجزی الظالمین، سزا ورکوو موږ ظالمانو ته، دا د ظالمانو سزا ده او په دې قسم باندې الله رب العالمین دوی ته سزا ورکوي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، دې کریمه کې اوس الله رب العالمین بشارت مؤمنانو ته ورکوي، ځکه دا د قرآن کریم قانون دی، کله چې زجر او تخویف منکرینو ته ورکوي نو بشارت او زیر مؤمنانو ته ورکوي. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي نیک اعمال یې کړي، لا نکلف تکلیف نه ورکوو موږ نفسا هیڅ نفس ته الا وسعها، مګر په اندازه د وسې د هغې، د خپل وس او طاقت په اندازه باندې به دې مکلف کوو. اولئک دا خلک اصحاب الجنت، خاوندان د جنت دي، د جنت والا انسانان دي، هم دوی به فیها پاغی کې خالدون همیشه وي، جنت کې به همیشه دوی زندگی کی. ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار، دې کریمه کې اوس الله رب العالمین د جنت حالم ذکر کوي او جواب به د یو سوال هم وي. جنت ته چې کله انسانان داخل شنو مختلفې درجې به الله رب العالمین دوی ته ورکي. نو سوال دا دی چې آیا د ټیټو مرتبو والا خلکو په دې زړونو کې به خفګان خامخا وي نو ځکه چې هغوی به دا اوچتو درجو والا خلک ویني؟ الله رب العالمین جواب کوي چې دوی د زړونو نه به مونږه خفګان وباسو، هر سړی به په خپله مرتبه کې چې دی خوشحاله وي. ونزعنا وبباسو مونږه ما هغه فی صدورهم چې په سینو د دوی کې وي من غل څه خفګان، د دوی په زړونو کې که څه خفګان وي او مونږه وباسو. تجری بهیږي به من تحتهم الانهارو، لاندې د بنګلو د دوی نه الانهارو، ولي د دوی د بنګلو د ونو لاندې به الله رب العالمین مختلف نهرونه روان کړي وي، دا جنتیان به خوشحاله وي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا،
دا جنتیان به وایي چې الله رب العالمین موږ دلته راوستلو کنه موږ دلته نشو رارسېدلی. وقالو وی بدوی الحمدلله ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي. الذي هغه ذات دی هدانا چې راوی رسولو مونږ لهذا دې ځای ته مونږ راورسولو. وما كنا ونو مونږ لنهتدي چې رارسېدلی وی دې ځای ته لولا ان هدانا الله که چېرته نه وی رارسولی مونږ لره الله تعالی. که الله نه وی رارسولی نو زمونږ په طاقت کې نه وه. لقد جاءت رسول ربنا بالحق دې جمله کې اوس الله رب العالمین د جنت ته د رسېدلو علت او وجه ذکر کوي. هغه څه شی دی؟ هغه د رسولانو رالیږل دي او د هغې تابعداري کول دي. دا جنتیان به وایي که دا پیغمبران چېرته نه وی راغلی او موږ د هغې تابعداري نه وی کړی نو دلته به موږ نه وی رارسېدلي. لقد جاءت یقینا راغلي رسول ربنا رسولان د رب زمونږ بالحق په حق سره. نو الله رب العالمین په حق سره پیغمبران رالیږلي او موږ د هغې تابعداري وکړه نو الله رب العالمین ځکه دې ځای ته راورسولو. ونودو او آواز به وکړی شي ان تلکم الجنتو چې دغه جنت دی اورثتموها په میراث کې درکړی شوی دی تاسې ته بما په سبب د هغه عملونو کنتم تعملون چې تاسې کول تاسې چې کوم اعمال کول هغه په سبب باندې دا جنت تاسې ته درکړی شو. دا به ډېره ناشنا ورځ وي. دې ورځ باندې به آواز وکړی شي چې دا جنت دی او تاسې ته په میراث کې درکړی شو. ناشنا ورځ وي. الله رب العالمین دې موږ ته دا جنت نصیب کړي. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار دې کې کریمه کې اوس هغه مکالمه د جنتیانو او د جهنميانو ذکر کیږي. کله چې جنتیان جنت ته داخل شي جهنميان جهنم ته داخل شي نو دا جنتیان به د جهنميانو سره خبرې کوي او دوی ته به وایي چې موږ سره خو الله رب العالمین وعده رښتینې کړه تاسو سره رښتینې کړه. نو هغوی به هم وایي چې موږ سره هغه وعده رښتینې شوه او جهنم ته راغلي یو. ونادا وواز بو کہ اصحاب الجنت جنت والا اصحاب النار اور والا تبا آوازو کی ان قد وجدنا چی یقینا مندل دے منگا ما حق جنت وعدنا چی وعده کړی د مونږ سره ربنا رب زمونږ حقا رب چې مونږ سره کوم وعده د جنت کړی هغه مونږ وموندله. فهل وجدتم نو آیا وموندلو تاسې ما هغه ور وعد ربکم چې وعده کړی و رب ستاسې حقا هغه ور تاسې وموندلو؟ قالو دوی به ووایي نعم هو هغه وعده مونږ وموندله او مونږ جهنم او ور ته راغللو. فاذن مؤذن بینهم نو کله چې دوی دا خبره وکړي چې مونږ سره هغه وعده رښتینې شوه او جهنم ته راغللو نو دوی د الله تکلیف دپاره به د الله رب العالمین د طرف نه یو آواز کوونکی آواز وکړي چې ظالمانو باندې لعنت وي لعنت دی په ظالمانو باندې. فاذن نو اعلان به وکړي مؤذن یو اعلان کوونکی بینهم په مابین د دوی کې ان لعنت الله چې لعنت د الله تعالی دی علی الظالمین په ظالمانو باندې الله لعنت دی. الذين يصدون عن سبيل الله دي که اوس د دې ظالمانو تفصیل بیانې دا څوک دي؟ الذين دا خلق دي يصدون چې منع کوي عن سبيل الله د لارې د الله نه د الله د لارې نه خلق منع کوي. ويبغونها او لټوي په هغې کې عوجا کوږوالی په شکونو شبهاتو سره په هغې کې کوږوالی لټوي. وهم او دوی بالآخرت د آخرت نه کافرون منکر دي آخرت د ورځې او د قیامت د ورځې نه هم دوی انکار کوي او د قیامت په ورځ باندې دوی ایمان نه راوړي. وبینهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسیماهم د آیت نه اوس حال د اعراف والاو ذکر کوي او د هغې نداګانې او د هغې اوازونه. د جهنم او د جنت ترمنځ به یو پرده وي یو حائل به وي یو دیوال به وي چې هغه ته ویلی کېږي اعراف. قرآن کریم کې هغې ته سور هم ویلی کېږي وروسته صورتونو کې به بیا د تفصیل راشي. نو په دغه اعراف باندې به څه خلک وي. اعراف والا څوک دي؟ نو اعراف والا باره کې مختلف اقوال دي د مفسرینو. یو قول دا دی چې دغه خلک دي چې هغوی جهاد ته وتلي دي شهیدان شوي دي بغیر د مور او پلار د اجازت نه. خو هغه جهاد چې هغه فرض کفایي جهاد وي فرض عین جهاد کې به د مور او پلار د اجازت نه بغیر هم سړی جهاد کولی شي. او بعضې مفسرینو ویلي دي چې دغه خلک دي چې دوی نیکۍ او بدۍ سره برابرې شوي دي نو دوی به په اعراف باندې وي. اعراف باندې به وي ابتداءً به جنت ته نه وي داخل شوي وروسته به الله رب العالمین به دوی جنت ته داخلوي. وبینهما په مابین د دوی کې به حجاب پرده وي. د جنتیانو او جهنمیانو په مابین کې به
پرده وي. وعلى الاعراف او په اعراف به رجال څه کسان وي یعرفون چې پیژني به کلن هر یو لره بسیماهم نه خداغوی. د اعراف والا به هر یو لره پیژني، یعنی معنا د جهنميان به هم پیژني، جنتیان به هم پیژني. ځکه د جنت والا خپل علامې دي او د جهنم والا خپل علامې دي. د جنتیانو علامې دا دي چې هغوی به سپین مخونه وي، لاسونه به سپین وي، او جهنميانو مخونه به تور وي، سترګې به شنې او داسې بدرنګه شکلونه به وي. نو دوی به هر یو لره پیژني. جنت والا باندې به سلامونه کوي. ونادوا او آواز به وکړي دوی اصحاب الجنت جنت والا ته ان سلام علیکم چې سلامتیا دی وي علیکم په تاسې باندې، سلام دی وي په تاسې باندې. هغوی باندې به سلام کوي. لم يدخلوها نه دي داخل شوي دوی جنت ته، د اعراف والا جنت ته نه دي داخل شوي. وهم یطمعون او دوی به تمه لري، جنت ته به داخلېدو تمه لري. نو دا جنت والاو طرف ته به دوی سلام کوي. خو کله چې دوی نظرونه جهنم والا ته واړولی شي نو دوی به بیا دستي دعا وغواړي چې الله دې ظالمانو سره موږ مه ګرځوه. واذا صرفت او کله چې واړولی شي ابصارهم نظرونه د دوی تلقاء اصحاب النار په طرف د اور والاو، د جهنم والاو په طرف باندې د دوی نظرونه واړولی شي. قالو دوی به ووایي ربنا ای رب زمون لا تجعلنا مگر زوا مونږه مع القوم الظالمین، د قوم ظالمانو سره، ظالمانو د قوم سره مونږ مگر زوا جهنم ته مونږه مبوزه. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. د آیت کې اوس ندا د اعراف والاو د جهنميانو ته، جهنم کې به بعضې خلک پیژني، هغه سرداران او مشران د هغوی سره به خبرې کوي. ونادا وواز به وکړي اصحاب الاعراف اعراف والا رجالا څه سړو ته، جهنم کې به څه سړو ته آواز وکړي. یعرفونهم پیژني به هغوی لره بسیماهم په نښو د هغوی، هغوی به په خپلو نښو باندې پیژني. قالو وبه وایي دوی ما اغنا فایده در نه کړه عنکم تاسې ته جمعکم جمع کولو تاسې چې کوم مالونه جمع کړي دي او غیره هغوی تاسې ته فایده در نه کړله. وما وهغه کنتم تستکبرون چې تاسې به لویي کوله، تاسې چې کومه لویي کوله د الله د آیاتونو نه او د الله د دین او د عبادت نه، هغې تاسې ته څه فایده در نه کړله. هؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمة. دا اوس قول د ملائکو دی جهنمیانو ته. ملائک به دی جهنمیانو ته وایي چې ګوره تاسې د دې خلکو په باره کې چې دا مؤمنان دي قسمونه هم خوړل چې الله به دوی ته رحمت ورنه کړي او د خپل رحمت سره به یو ځای نه کړي. دا د نن الله رب العالمین دوی د رحمت سره یو ځای کړي دي او اعراف والاو ته به آواز وکړي چې جنت ته تاسې هم ننوځئ. هؤلاء الذین، نو دا ملائکه به کافرانو ته ووایي هؤلاء الذین، آیا دا هغه کسان دي اقسمتم چې تاسې به قسم کولو لا ینالهم الله چې وبه نه رسوي دوی ته الله رب العالمین برحمت هیڅ رحمت، دوی ته به هیڅ رحمت ونه رسېږي. نو دا ملائک به په دې موقع باندې اعراف والا ته ووایي چې جنت ته ننوځئ. ادخلوا الجنة، داخل شئ جنت ته، لا خوف هیڅ ویره به نه علیکم په تاسې باندې، ولا انتم او نه به تاسې تحزنون غمژن کېږئ، تاسې باندې به نه ویرئ او نه به تاسې غمژن کېږئ. نو کله چې اعراف والا د منځ نه لرې شي جنت ته داخل شي نو اوس د جنتیانو او د جهنمیانو ترمنځ مکالمه شروع کېږي. نو جهنمیان به د جنتیانو ته آواز وکړي، هغوی ته به ندا وکړي چې موږ ته د هغه څه نه لږ راتوی کوي چې هغه الله رب العالمین تاسې ته درکړي دي، اوبه او دارنګه نور رزق. هغوی به ورته دا جواب کوي چې الله رب العالمین دا په جهنمیانو او کافرانو باندې بند کړي دي او منع کړي دي. ونادا و آواز به وکړي اصحاب النار اور والا اصحاب الجنت جنت والا ته ان افیدو چې راتوی کوي علینا په موږ باندې من الماء د اوبونه، د جنت اوبه په موږ باندې راتوی کوي. او مما یا دا هغې نه رزقکم الله چې درکړي دي الله تعالی تاسې ته، تاسې ته الله رب العالمین څه رزق د جنت نه درکړی د هغه نه موږ ته راتوی کوي. قالو وبه وایي دا جنتیان ان الله یقینا الله تعالی حرمهما منع کړي دي دا دواړه علی الکافرین په کافرانو باندې، کافرانو باندې د جنت سکاک او دارنګه خوراک دی په هغوی باندې بند کړي دي. الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا. آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین دا اسباب د عذاب ذکر کړي. الذین دا کافران هغه کسان دي اتخذوا چې نیولی دی دینهم دین خپل لهوا ولعبا،
لهوا مشغله ولعبا او لوبې خپل دین نه هسې لوبې او مشغلې جوړې کړي دي. یعنی دوی دین اسلام هغه دین چې دوی پې باندې مکلف دي دوی هسې له لعب ګرځولی دی. یا معنا دا ده چې دوی د غیر الله عبادت او بندګي کوي، د بوتانو بندګي کوي چې دا هسې له لعب دي. دینه دوی خپل دین جوړ کړی او دا خپل دین ګڼي. وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړي دي دوی لره الحیات الدنیا ژوند دنیوي. فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا دوی چې څرنګه دا قیامت ورځ هیره کړې وه نن به مونږه دوی داسې هیرو. فالیوم پس نن ورځ ننساهم هیر به کو مونږ دوی لره کما نسوا لکه څنګه چې هیر کړی وو دوی لقاء یومهم ملاقات د ورځې دوی هذا چې دا ده د دې ورځې ملاقات دوی هیر کړی وو الله سره مخامخ کېدل او د حساب او د کتاب او د قیامت ورځ نو مونږ به هم دوی داسې هیر کو. وما كانوا هغه چې و دوی بآیاتنا د آیاتونو زموږ نه یجحدون انکار یې کوو. الله د آیاتونو نه انکار کړی هغه یې هیر کړي او دا ورځ یې هیر کړي نو نن به مونږ دوی هیر کو. یعنی عذاب د جهنم کې به پراته او همداسې به یې پرېږدو. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین قرآن کریم ته ترغیب ورکوي. هغه کتاب چې دوی د هغې نه انکار کوي هغې باندې کفر کوي حال دا دی چې دا مونږه تفصیلي بیان کړی او دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو دپاره د رحمت او د هدایت د کتاب نه چې دی دوی انکار کوي. ولقد جئناهم او یقینا راوړی دی مونږ دوی ته بکتاب کتاب فصلناه په تفصیل سره بیان کړی دی مونږ هغه علی علم په علم سره په علم سره مو په تفصیل سره بیان کړی دی. هدن هدایت دی و رحمتا او رحمت دی لقوم دا هغه قوم دپاره یؤمنون چې ایمان لري د مؤمنانو دپاره دا هدایت او رحمت دی. هل ينظرون الا تأویله آیت کریمه کې موسی الله رب العالمین تخویف اخروی ورکي. دوی انتظار نه کوي مګر د دې چې د انکار هغه عاقبت او انجام دوی تراشي عذاب الله رب العالمین دوی تراولي. هل ينظرون انتظار نه کوي دوی الا مگر تأویله د انجام د انکار د دې کتاب د دې کتاب نه چې انکار کوي د هغه انجام او عاقبت او سزا ورته راشي. یوم په کومه ورځ یأتي چې رابشي تأویله عاقبت د انکار د دې کتاب د انکار هغه عاقبت ورته راشي. یقول الذین وبوی هغه کسان نسوه چې هیر کړی دی دا کتاب من قبل مخکې دینا قد جاءت یقینا ناغلی رسول ربنا رسولان د رب زمونږ بالحق په حق سره لیکن مونږ نو منلی هغه ورځ باندې به دا اقرار به وکړي. فهل لنا نو آیا شته دی مونږ لره من شفعاء څه سفارشیان ویشفعو پس چې سفارش وکړي لنا مونږ لره او نرد یا واپس کړی شو دنیا ته فنعمل پس عمل وکړو غیر الذي غیر د هغه عملنا کنا نعملو چې مونږ کوو. نو په دغه ورځ باندې به دوی پوه شي چې د بچ کېدلو دپاره خو یا سفارش دی او یا دارنګه نیک عمل دی نو دا دواړه به د دوی دپاره نه وي نو دوی هلاکت او تاوان کې پرېوتل. قد خسروا یقینا تاوان کې اچولی دي دوی انفسهم ځانونه خپله وضل عنهم او ورک به شي دوی نه ما هغه کانو یفترون چې دوی دروغ جوړوله د ځان نه دروغ جوړوله د دروغو سفارشیانې د ځان دپاره ټاکلي نو دا ټول به د قیامت په ورځ باندې بیا دوی نه ورک شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.